پاکستان کې د جګړې حراموالي په اړه د طالبانو فتوا او غبرګونونه. طالبان څنګه پاکستانی پوځ سره بالمثل لوبه شروع کړې؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تیرو 15 کلونو راهیسې په داسې حال کې چې پاکستانی حکومت د هر افغان حکومت پر ضد نورو جنگي ډلو څخه ملاتړ کاوه او د حکومت چپه کېدو شیبې یې شمارلې، خو د رسنیو پر مخ به یې ویل چې دوی افغانستان کې سوله غواړي او د هیڅ جنگي ډلې ملاتړ نه کوي. اوس هم په پټه د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي، خو طالبانو او نړۍ ته بیا وایي چې دوی افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د ټي ټي پي وروستیو بریدونو پر طالبانو د پاکستاني ریاست تورونو وروسته ښکاري چې طالبانو هم پاکستان سره هماغه لوبه شروع کړې چې کوم دوی د کلونو راهیسې افغانستان سره کاوه او لا یې هم کوي. طالبان وايي ملا هیبت الله پاکستان کې د جګړې حراموالي په اړه فرمان نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت وايي د دوی دارالفتح بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي دي. دا خبره ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه بیان کې کړې ده. مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ګنې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او دغه هیواد ته یې د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی دی. مجاهد ویلي چې ملا هیبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالفتح پریکړه کړې ده. شنونکي وایي په دې فرمان سره طالبانو پاکستان او نړۍ ته دا وښوده وروسته له دې چې کوم بریدونه پاکستان کې کیږي هغه کې افغانان ښکیل نه دي او نور پاکستان حق نه لري چې پر افغانانو د ترهګرۍ تورونه ولګوي، ځکه دا د پاکستان دننه داخلي موضوع ده. خلک وایي د طالبانو یاد اقدام دوی له ملامتۍ خلاص کړل او نور پاکستانی پوځ نشي کولای چې د پاکستان بدامنۍ کې افغانان ملامت کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.